13 اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 90,000 ټنه انتقالات ترسره شوي. سلام وخت په خیر، ستړي مشئ. په 13 اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 90,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې 13 اونۍ د حیرتان، اقیني او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې 90,194 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 1,560 ټنه توکي صادر شوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي چې دوی د هرې ورځې په تیریدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي او موخه یې دا ده چې د هیواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیاوې وړاندې کړي. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.